السلام علیکم. په نننۍ دغه ویډیو کې موږ تاسو سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده د هغې په باره کې معلومات درکو چې اوسه پورې کم نقصان هندوستان ته وړېدلی دی او پاکستان د دغه جګړې په وجه باندې څومره اغېزمن شوی دی. لومبی راځو د دې طرف ته چې د پاکستان کم د فوز ترجمانه اداره ده DGISPR هغوی خپل بیان کم ورکړی و. په هغوی کې ویل شوي و چې هندوستان خو په موږ باندې حملې کوي، خو که چېرې موږ حمله وکړه نو بیا به کم ځایونه چې موږ ټارګېټ کوو هغه به زموږ د خوښې وي، او کم مزایل چې موږ په هغې باندې ورولو هغه به هم زموږ د خوښې وي، او وخت به هم موږ په خپله باندې ټاکو چې په کم وخت باندې به حمله کوو. پاکستان همغه شان وکړل او دنیا یې حیران او پریشانه کړه چې د پاکستان سره دومره طاقت د کم ځای نه راغی چې هندوستان ته یې دومره لوی زیان ور واړو. پاکستان ړومبی کم عمل وکړو چې هندوستان یې پریشان کړو. اول یې دا وکړل چې د هندوستان کم S-400 ډیفینس سیسټم دی چې هغه ډېر زیات طاقتور دی، کله هم چې د هندوستان په خاوره باندې جهاز ور اوړي یا څه مزایل ورځي نو هغه یې ډیټیکټ کوي او بیا یې هغه ختموي. همدغه شان پاکستان اول S-400 ورله په نښه کړو او ډیفینس سیسټم یې ورله وړاو کړو، تباه یې کړو، او بیا ورپسې هغه ځای او هغه سټاک ورله وویشتو په کم ځای کې چې د هغوی ټول مزایل پراته وو، هغه مزایل ورله په نښه کړل. پاکستان ته مخکې حمله کول ډېر زیات آسان شول. همدغه شان د پاکستان جازونه ورداخل شول، ګجرات ته ورسېدل، پټانکوټ ته ورسېدل او ورسره راجستان ته ورسېدل. پاکستان وایي چې مونږه د هغه 21 بېګناه پاکستانیانو بدل واخیستو کوم چې هندوستان په ډرون حملو کې وژلي وو، شهید کړي وو، په هغې کې ماشومان، زنانه او بېګناه پاکستانیان شامل وو. وایي مونږه د هغوی بدل واخیستو. پاکستان ملیټري بیسز چې کوم دي او مزایل بیسز چې کوم دي هغه بالکل محفوظ دي. پاکستان DGISPR وینا تر مخه هغه وایي چې موږ ته څه زیان یا نقصان نه دی اورېدلی. همدغه شان د انډیا چې کوم ترجمان دي هغه وایي چې موږ ته هم دومره نقصان نه دی رسېدلی، خو چې دومره نقصان ورته نه دی رسېدلی بیا ولې دوی د جنګ نه په ډډه شول او خبرې ته کېناستل، او اوس دوی څه وایي چې موږ مخکې جنګ کول نه غواړو. امریکا هم په منځ کې راټوپ کړي دي د پاکستان آرمي چیف سره او د وزیر خارجه اسحاق ډار سره یې خبرې کړي دي او ورته وایي چې امریکا غواړي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ جنګ ونشي او نور زیات نشي. د هغې نه وړاندې هم د امریکې سټیټمنټ د امریکې چې کوم بیان دی هغه راغلی و په کوم کې چې امریکا دا خبره کړې وه چې دا د هندوستان او پاکستان ترمنځ خپله منځنۍ خبره ده او پکار دی چې دوی په خپله باندې په دې باندې سره خبره وکړي او دې کې موږ څه کار نه لرو، موږ پکې څه نشو ویلی. خو چې کله اوس پاکستان خپل زور هندوستان ته وښودو نو اوس د هغوی بیان بدل شو او وایي چې امریکا نه غواړي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ جنګ وشي. نو دغه یو غټ بدلون په منځ کې راغلی دی او امریکا اوس پکې سیز فایر هم وکړو. هندوستان سره یې خبرې وکړې، د پاکستان آرمي چیف او ورسره وزیر خارجه سره هم خبرې وشوې او اوس جنګ بندي وشوله او سیز فایر وشولو. دې نه علاوه یو غټ بل ډیولپمنټ دا شوی دی د هندوستان او پاکستان د جګړې تر مخه که موږ خبرې وکړو چې په کابل کې یو میټنګ شوی دی او په دغه میټنګ کې د پاکستان، چین او افغانستان الله چارواکي چې کوم دي په هغې کې شرکت کړی دی، هغوی ناست دي او په دې خبره باندې هغوی خبره کړې ده چې هندوستان او د پاکستان ترمنځ کومه جګړه روانه ده د دې څه حل پیدا کول پکار دي، دغه جګړه ودرول پکار دي او دا مخکې تګ نه دی پکار. په دې کې چین ځکه اغېزمن کېږي چې چین ته پکې دا نقصان دی چې دلته د پاکستان کې د هغوی چې کوم انویسټمنټ دی، کومې پیسې لګوي، دلته سی پیک هغوی راون کړی دی، نورې منصوبې هغوی راونې کړي دي. که چېرې هغه په نښه شي نو دې سره چین ته هم ډېر زیات زیان اوړي. ورسره افغانستان ته هم دا زیان دی چې د هندوستان نه کم د هغوی تجارت دی هغه د پاکستان د لارې دی هغه متاثره کېږي او د افغانستان نه چې کوم مالونه ځي هندوستان ته هغه هم د پاکستان په لاره باندې ځي نو هغې ته هم نقصان روان دی. نو دې وجې نه په کابل کې دغه یو نشست یا میټنګ شوی دی او په دې باندې خبره شوې ده چې باید د هندوستان او پاکستان ترمنځ دغه جګړه ودرولی شي، نوره دغه سوا نه کړی شي. نو پاکستان خو اوس په دغه
جنگ کې چې کوم دی ښه برې موندلی دی ځکه چې اول به ډرونز راتلل پاکستان کې به داخلېدل مختلف ځایونه په نښه کېدل پاکستان به دعوه کوله چې مونږ هغه ډرونز چې کوم دی راغورځولي دي هغه مونږ ایښتي دي بل پکې ډېر غټ ډیولپمنټ دا شوی دی چې یو لیډیز پایلټه چې کوم دی هغه پاکستان ژوندۍ نیولې ده تاسو د هغوی ویډیو شاید چې په سوشل میډیا باندې کتلې هم وي چې د هغې کله راکوزه شي فوزي ورته ولاړ وي هغه اریسټ کوي هغه نیسي نو د هغې ویډیو هم به ستاسو مخې ته راغلی وي د سره اوس دغه کم سیز فایر وشو په دې کې اوس مذاکرات کیږي او باید د دواړو ملکونو دپاره ښه نه ده چې دغه جنګ مخ په وړاندې لاړ شي پاکستان عوام هم ډېر زیات په دې باندې د حیران او پریشان وو چې د هندوستان نه حملې کیږي دلته خلک وژني خلک شهیدان کیږي خلک په نښه کیږي پاکستان ورته ولې ځواب نه وایي پاکستان به ډېر زیات په مزه باندې خپل موقف ویلو پاکستان به وایي چې موږ به بدل اخلو موږ به په ورځو موږ به حمله کوو خو هغه به حمله کېده نه اخر هم نن سهار د منځونو په وخت باندې پاکستان خپل دفاع کې د هندوستان خاورې ته ور واوښتو او مختلف ځایونه یې په نښه کړل تر دې پورې چې دلی ته هم ورورسېدو او په دلی کې هم د هغوی څه ځایونه په نښه کړي دي د هغې سره چې کوم دی هندوستان ډېر زیات پریشان شو چې داسې چلو شو چې زما ډیفینس سیسټم د منځه لاړو زما د مزایلو سټاک د منځه لاړو او دا خو ماته نور هم ډېر زیات زیان او نقصان رړولی شي که د دې حوالې سره به که څه ډیولپمنټ مخکې راتلل هغه به هم تاسو سره شریکوو او دغه چې کوم دغه حمله پاکستان په هندوستان باندې وکړه دا یې ویلي دي چې کوم شهیدان ماشومان چې په پاکستان کې شهیدان شوي وو د هندوستان لخوا نو مونږ دغه حمله د هغوی په نوم کړې ده او مونږ دغه شهیدانو ته خراج تحسین وړاندې کوو چې کم ماشومان او زمونږ بې ګناه خلک په نښه شوي دي دغه معلومات مونږ تاسو سره شریک کړل مزید کم ډیولپمنټ راځي هغه به هم تاسو سره شریکو تر بل ملاقاته پورې خپل ملګري ذاکر ولاله اجازت ورکړئ چې چېرته هم یې ښاد اوسئ د الله په امان